اکثر وخت چې څوک وایي زه یو ګرافیک ډیزاینر یم نو هغه مقابل نفر داسې فکر کوي چې دا صرف عکسونه جوړوي او یو دکان کې ناست دی صرف عکسونه اخلي او فوټوشاپ کوي بیکګراوند چینج کوي او خبره ختمه. داسې فکر هم کوي چې دا لږ نور چې زده نه دي، یعنی فوټوشاپ کې کار کول ډېر یو اسانه کار د خلاص، خو دې معنی نه پوهېږي چې ګرافیک ډیزاینینګ څومره یو غټ فیلډ ده، څومره یو غټ بخش ده. نو په دې ویډیو کې زه غواړم چې ګرافیک ډیزاینینګ باره کې معلومات تاسو ته درکړم چې ګرافیک ډیزاینینګ یعنې څه ته وایي. اول خو دې بخشونو باندې باید پوه شو چې ډیزاینینګ خپله بخشونه لري. ډیزاینینګ لایک ماډلینګ چې کوم د هغه خپل ډیزاین لري، آرکیټیکچر چې کوم د ساختماني هغه خپل ډیزاین لري، ګرافیکس کې بیا خپل ډیزاینینګ ده چې خو په دې ویډیو کې مونږ په ګرافیکس باندې خبرې کوو. نو راځي د ګرافیک ډیزاینینګ بخشونو ته چې کوم کوم بخشونه لري. اول بخش دا د سټیل ایمیج ډیزاین. سټیل ایمیج ډیزاین چې ته وایي چې دا عکسونو کې چې څوک کار کوي هغې ته سټیل ایمیج ډیزاین وایي. عکسونه مطلب دا چې هغه حرکت نه لري، دا نه چې کیمرې باندې مکس اخیستی اوسي او هغې کې کار کوي، داسې نه ده. هغه عکسونه هم شته دي، داسې عکسونه دي چې ته په خپله جوړوې، ایمیجز چې کوم دي ډیزاینینګ کوي هغه جوړوي. مثلا که تاسو وګورئ لوګو خپله ګوره حرکت نه لري څوک چې جوړوي، دا یو سټیل ایمیج ډیزاینر دا کار کوي. بینرز وګورئ، دا باندې چې ګرځي څونه لوحې چې لګېدلې دي دا لوحې ټول ډیزاینرانو جوړ کړي دي. بله پکې دا خبر ده چې کوم کمپني چې جوړیږي د هغې کمپني برانډینګ چې کوم ده، برانډینګ یعنې لوګو نه نیولی، وزټینګ کارت، بروشر، دیوال کې چې کوم ډیکوریشنز کېږي، کوم هغه ډیزاین پکې جوړیږي، میز مطابق ډیزاین، هغه لوګو رنګ د کمپني رنګ کومه معنا لري، او د بلډینګ بیا کوم عکسونه چې جوړوي پکې په کوم رنګ کې باید جوړ شي. دا ټول د یو ډیزاینر کار ده او هغه ډیزاینر همدې سټیل ایمیج ډیزاینر اول بخش کې چې کوم ده دې کې راځي. کمپني پروفایل ته چې ته وګورې او کمپني ته ځې هغه یو پروفایل لري، داسې یو 10 ورقې یا 20 ورقې مربوط د کمپني باندې کېږي چې هغه کمپني څومره غټه ده څومره وړه ده، نو هغه ورقې زیات او کمي. هغه که یو ډیزاینر نه اوسي هغه دومره مؤثره کمپني پروفایل نشي جوړولی. څوک خپل بعضې نقطې لري چې دغه شیان باید مد نظر ونیول شي، بیا هغه کمپني پروفایل جوړ شي. دغه عمومي خبرې وي. ګوره سټیل ایمیج ډیزاینر ته 2 رقم سافټویر پکار دي، یعنی 2 رقم سافټویر کې کار کوي، اډوب فوټوشاپ او اډوب السټریټر. دا دواړه ځکه ما ویلي چې دواړه د اډوب کمپنۍ نه دي. بعض خلک کورل ډرا هم استفاده کوي، نو زیاتر مطبوعاتو کې دې ځایونو کې کورل ډرا زیات استفاده کیږي د اډوب السټریټر نسبت باندې. فوټوشاپ کې کوم کارونه کیږي، عکسونه چې کوم خصوصا نوم نه معلومیږي چې فوټوشاپ، فوټو چې کوم عکس تاسو په کیمرا اخلي هغې کې چې کوم کاروایانې کوئ، کوم مهارتونه خپل ښکاره کوئ، هغه فوټوشاپ کې کیږي. السټریټر کې او کورل ډرا کې عموما هغه شیان چې ته صفر نه خپله جوړوې، سپینه صفحه واضحې، هغې ته سایز ورکوي چې دا باید دومره اندازه کې اوسي، دې سایز کې کارت ډیزاین کیږي، دې سایز کې بینر ډیزاین کیږي 1 متر 2 متر. هغې نه بعد ته د هغې اندازه جوړوي چې دومره اندازه کې باید لیکل راشي، دومره اندازه کې باید دا ډیزاین راشي، دې ځای کې لوګو راشي. ګوره دا ټول کریشن ته صفر نه کوي، هلته صفحه باندې شی نشته ده. دا د یو سټیل ایمیج ډیزاینر. اوس راځي دویم بخش ته. دویم بخش کې موږ ویډیو ډیزاینر چې کوم ده هغې ته موشن ګرافیک ډیزاینر هم وایي، خو دا هم ویډیو ډیزاینر کې هم څو سټیپس دي، وبخئ څو پارټه دي چې هر یو پارټ مشخص خپل نفر لري چې هغه نفران دا کار کوي. افغانستان کې نه البته باندې ملکونه کې چې کوم هلته مثلا کار زیات ده، خلک کم دي، هر بخش ته یو نفر ورکوي. یو دا علت ده، بل دا علت ده چې یو بخش کې یو نفر وایي پوره مکمل ورسیږي چې په همغه بخش کې پوهي. افغانستان کې باید الف نه تر یا پورې ټول زده اوسي، که ځان ته ډیزاینر وایي که نه رخصت دی. نو دغه یو مشکل شته ده. دویم بخش کې ویډیو ډیزاینر مونږ ویلي. ویډیو کې مونږ بیا 2 رقم ته لرو. یو خو دا ده چې ویډیو ریکارډ شوي وي، هغه ویډیو مونږ بیرته په سافټویر کې
هغه مونږ جوړو. هغه کې بعضې مشکلات چې بعضې خبرې خرابې شوي هغه ته نه کټ کوو. بعضې نومونه پکې ورته اچو چې دغه کس خبرې کوي نو دا یو دلته لاندې لیکلو کې راځي. کومه لوګو که تاسو لرئ اکثر وخت تلویزیون کې که تاسو وګورئ په دې کونج کې یو لوګو وي چې هر تلویزیون د هغه لوګو شته دلته. نو دا ټول مثلا په ویډیو ایډیټینګ کې کېږي. د دې سافټویر مشخص ده پریمیر پرو کې عموما اډوب دا هم د اډوب کمپنۍ سافټویر ده. پریمیر کې دا زیاتره کارونه اجرا کېږي. دا ټول ویډیو ایډیټینګ صرف دومره نه ده چې ویډیو کټ کا پیسټ کا او خلاص خبره ختمه. دې کې نور ډېر کارونه دي. اول خو باید یو ویډیو ایډیټر په دې پوه اوسي چې ریکارډینګ څنګه وکړي، شاټونه کوم ځای نه واخلي، دا ریکارډینګ چې کوم فریم ویډیو تاسو ته راځي دا کوم زاویې نه واخلي، کومې زاویې نه ډېر ښه ده، کومې زاویې نه خراب ده چې هغه زه وانخلمه. کله چې ویډیو اخلي شاته د دې کس نه شاته یا که چېرې د انسان ویډیو وي د دې کس شاته کومه سې منظره ده که خرابه وي باید وانخلي، که ښه وي واخلي، او که ښه هم وي د ویډیو مربوط نه وي نو بیا یې هم نه اخلي. یعنې ډېرې خبرې دي پکې. انشاءالله کیمرې باره کې موږ یو بله ویډیو ریکارډ کوو، خصوصا د کیمرې انګل او شارټس او څه رقم ته فوکس کې باید اوسي خلک، څه رقم د آبجیکټ په کیمره کې چې تاسو ته ښکاري هم بد ښکاره نه شي، هم څومره اندازه کې واخلئ. دې باره کې به عموما یو بله ویډیو موږ جوړو، خو فعلا ګرافیک ډیزاینینګ باره کې ده نو په دې به خبرې وکړو. نو دا یو ویډیو ډیزاینر یو ویډیو ایډیټر په دې خبره باید ټول پوه اوسي. بیا هغه نه بعد مایک سیټینګ باید پوه اوسي دا ویډیو ایډیټر. خیر دا د هغه کار هم دونه نه ده، که څوک باندې ریکارډینګ کوي ویډیوګرافر د هغه ټول د دې خیال ساتي. خو بیا هم ویډیو ایډیټر په دې شاټونو باید ټول پوه شي چې دا شاټ څه شي دپاره اخیستل شوی ده، کوم ځای کې زه کولی شم چې واچوم ویډیو کې. دا ویډیو ایډیټر. اوس راځو موشن ګرافیک ډیزاینر ته. موشن ګرافیک ډیزاینر هم د ویډیو ډیزاینینګ یو بخش ده چې هغې کې موږ څه کوو، یو شی په ویډیو کې وي تاسو ته ښکاري مګر په حقیقت کې هغه نشته ده. مثلا که زه اوس ګوته دې ځای نه داسې کوم، تاسو به وګورئ دلته یو لاین ډرا شو، صحیح ده که نه؟ نو دغه اصل کې دا لاین په حقیقت کې نشته ده، خو دا موشن ګرافیک ډیزاینر دا شی تا ته په ویډیو کې ښکاره کوي. دې ځای کې که اوس وګورئ ما به یو نوم راځي داسې یو ښایسته ډیزاین سره. نو دا یو موشن ګرافیکس ګوره حرکت لري. موشن حرکت ته وایي، ګرافیکس دا پکسلز ته وایي، او ډیزاینر چې کوم څوک دا کار نه کوي. نو دا کارونه ټول موشن ګرافیک ډیزاینر کوي چې دې کې ډېر زیات راځي. لوګو که وګورئ تلویزیون کې لوګو خپل یو حرکت لري وړکی غوندې، هغه ځي راځي، بعضې انیمیشنز ورته وایي هغه لري، هغه موشن ګرافیک ډیزاینر کوي. بعضې ویډیو چې یو نه بل ته وړي ډېر یو ښایسته غوندې ټرانزیشن ورته وایي چې ښکاري نه څنګه لاړ شي، یا هغه په خپل ډیزاین باندې هغه جوړوي چې هغه نورو سافټویر کې نشته ده، نورې کمپنیانې نور ویډیو ایډیټران نشي استفاده کولی یا جوړولی نشي. ویډیو موشن ګرافیک ډیزاینر خپل ځان ته یو دانه جوړوي چې دا هم څنګه جوړیږي. بیا موږ به یو بل صنف په دې باندې نیسو چې ویډیو وبخئ موشن ګرافیک ډیزاینینګ کې څنګه کولی شي چې ته ټرانزیشن جوړ کړي. ټرانزیشن موږ ویډیو ایډیټینګ کې هم جوړو، خپل جوړو، بلټ ان په پریمیر سافټویر کې چې کوم ویډیو ایډیټر ته مربوط کېدو هغې کې هم شته ده، خو موږ به هم خپل جوړو، هغه به ګورو چې څنګه جوړیږي. موشن ګرافیک ډیزاینینګ کې هم دوه بخشه دي چې بعضې خلک انیمیشنز 2D کې کوي، بعضې خلک انیمیشنز خپل 3D کې کوي. مخکې چې کوم لاین د وکتو هغه 2D و، لاندې چې کوم ټکسټ راغی هغه 2D و. 3D مثلا دا اوس 3D ده چې ګورې هم حرکت لري، ته یې دې 3 زاویې کتلی شي، لیفټ رایټ او اپ، که چیرې سرچپای کې بیا ډاون هم کتلی شي. نو دا چې دا 3D ده. 3D هم په آفټر افیکټ یو سافټویر ده چې هغه موشن ګرافیک ډیزاینران استفاده کوي. یو بخش داسې یو بل پلګین لري اضافه یو سافټویر غوندې شی ده چې هغه پکې انسټالوي، ته کولی شي چې لږ 3D پکې استفاده کړي. عموما 3D بیا نور سافټویر نه دي چې هغه بیخي بیل بخش ده د ډیزاینینګ. دا موشن ګرافیک ډیزاینر. دې نه بعد راځو 3D ډیزاینر ته. 3D ډیزاینر چې کوم مخکې باکس ما تاسو ته وښودو هغه یو 3D ډیزاینر جوړی.
3D ډیزاینینګ کې دا وی چې ته درې زاویو نه یو آبجیکټ کتلی شي چې 3 ډایمنشنز نه کتلی شي. سر نه کتلی شي چې سر څنګه ښکاري، رایټ کتلی شي وبخښئ لیفټ کتلی شي او رایټ کتلی شي. نو که زه تاسو ته دا آبجیکټ بیرته راوړم نو ته ګورې چې دا یې ټاپ ده، دا یې لیفټ ده چپ ده او دا یې راست خوا ده. نو درې طرف ته که زه دا لږ داسې کوږ کړمه ته کولی شي چې لاندې خوا یې هم کتلی شي، خو اوس تا ته سر یې نه ښکاري. همغه درې زاویې به تا ته ښکاري. که ته هر خوا ته واړئ اوس تا ته راست او چپ او لاندې ښکاري. نو دا د موږ سره 3D ډیزاینر. 3D ډیزاینر چې کوم ده هغه بیا څه کار کوي؟ هغه په ساختماني کې هم کار کوي. مثلا که تاسو بلډینګونه وګورئ هغه کې ډېر ډیزاینونه داسې شوي دي چې یو 3D ډیزاینر کړي دي. هغه بلډینګ هلته وجود نه لري، صرف ځمکه ده، خو یو چا ته پرزنټ کول دپاره یو کمپنۍ ته چې موږ دغسې یو شی جوړو نو ته باید مخکې نه دا بلډینګ نقشه ولري. هغه یو 3D ډیزاینر جوړوي نو هغه هلته پرزنټ کوي. دا په انجینري کې دلته په کار راځي. 3D ډیزاینر بل په کوم ځای کې کار کوي؟ کارتوني چې څوک جوړوي. کارتوني که تاسو کتلی اوسي دا مثلا کوم کارتون تاسو ته بل 3D ډیزاینر په انیمیشنز کې کار کوي. انیمیشنز سیم څنګه چې 2D کې انیمیشنز درلودل 3D کې هم شته دي. بیا انیمیشنز مونږ زیاتره کارتوني ته وایو چې کارټون که تاسو وګورئ یو کارټون دی، کارټون خپله 2D کوم انیمیشنز دي هغې ته وایي. او انیمیشن چې کوم دغه تاسو که سرچ کوئ ګوګل کې هغه بیا 3D چې کوم کارټونز مونږ لرو هغه ته انیمیشنز وایو. مشهوره کارتونیان هم پکې شته دي. مثلا آیس ایج که تاسو وګورئ دا یو 3D انیمیشن ده، یعنی یو 3D ډیزاینر دا جوړ کړی. بل 3D ډیزاینر په اعلاناتو کې زیات کار کوي. سیم 2D ډیزاینر هم کار کوي، 3D ډیزاینر هم کار کوي، خو په کوالټي کې ډیر زیات فرق لري. 2D ډیزاینر ښکاري چې دا کارټون ده، 3D ډیزاینر هم ښکاري چې کارټون ده، هم کولی شي چې داسې ښکاري شي هغه کارټون نه ده. 2D کې داسې امکانات نشته دي. 3D کې که تاسو داسې کار کوئ نو هغه به بیل تاسو پلګین لرئ، کمپیوټر به تاسو ډیر قوي وي او ډیر معلومات باید ولرئ، ډیر نالج باید ولرئ، په ډیر علم باید ولرئ په ګرافیک ډیزاینینګ کې، خصوصا په 3D بخش کې چې ته هغسې ویډیو جوړه کړې چې څوک پوه نه شي چې آیا دا ویډیو ده وبخښئ ریکارډ شوی ده او که نه دا 3D ډیزاین ده. امکان شته دا ډېر فلمونه داسې دي چې خلکو 3D کې جوړ کړي دي خو هېڅ ښکاري نه چې دا یو ډیزاینر دا ویډیو جوړ کړی، موشن ګرافیک ډیزاینر جوړ کړی ده. نو دا ټول ته کولی شي زده کړي. زه به تاسو ته بعضې فلمونه مثلا وښیم. یو د جنګل بک، د جنګل بک نوی چې راغلی و 2018 کې راغلی و، هغه ویډیو که تاسو وګورئ ټول 3D ده. یو صرف یو ماشوم پکې ده، هغه پکې 3D نه ده، یعنې رښتیانو انسان ده پکې. بل یو فلم بل ده چې هغه لاین کینګ که تاسو وګورئ ټیکسټ به یا ډسکرپشن کې یا به لینک هم وي، د ټریلر لینک به زه تاسو ته ډسکرپشن کې د دواړو شیر کوم. تاسو وګورئ دا یو 3D ډیزاینینګ ټیم جوړ کړی ده چې بیخي ښکاري نه چې آیا دا رښتیانو ده او که نه دا جوړ شوی ده ډیزاینینګ. دا په انیمیشنز کې. نور په موویز کې فلمونه کې هالیوډ کې خصوصا بالیوډ کې هم استفاده کیږي خو هغه معلومیږي. هالیوډ کې داسې انیمیشنز استفاده کیږي چې ډېر خلک کې علاقمند هم دي او پوهیږي چې دا جوړ کړي دي خو دونه درک نشي کولی چې دا آیا په کمپیوټر کې جوړ کړی شوی ده او که نه دا همدغسې ماشین نه دوی جوړ کړي. مثلا مارول یو ډېره غټه کمپنۍ ده، سټوډیو د پروډکشن ده چې هغې کې د ایونجرز موویز، سپایډرمین فلمونه، ډېر داسې فلمونه دي چې هغه موږ تاسو ګورو خو هغه انیمیشنز چې کوم دي هغه ټول داسې موشن ګرافیک ډیزاینرز، 3D ډیزاینران دا کار کوي. ډیزاینران د بخیر دا شیان هېڅ امکان نه لري. پاتې شو خبره د کار چې ګرافیک ډیزاینر بعضې خلک فکر کوي چې کار دونه نه لري یا پیسې نشي پیدا کولی. اول خو صحیح ده، فوټوشاپ د چا زده وي کولی شي چې خپل ژوند مخکې بوځي صرف فوټوشاپ باندې او کورل ډرا یا السټریټر که زده اوسي همدا مطبوع کې کار کوي او عکسونه او کارډونه دا شیان ډیزاینوي په همدې باندې خپل ژوند مخکې بیایي. که چیرې یو سټپ مخکې لاړ شي ویډیو ایډیټر شي نو د ده معاش به هم جګ وي، یو ښه ځای کې به هم کار کوي، یو سټنډرډ ځای کې به ناست وي کار به کوي. که چیرې موشن ګرافیک ډیزاینر شي
دا کولی شي چې په دفاترو کې هم کار وکړي، یو خو همداسې فزیکي کار ده. بل کار دا کولی شي چې آنلاین طریقې نه پروجیکټ واخلي، پروژې واخلي، کار پې وکړي او آنلاین طریقې نه انټرنیټ لارې نه دا پیسې وګټي. لکه فریلانسنګ چې کوم بخش ده، ته کولی شي چې فریلانسنګ کې کوم سوال لري، موږ ویډیوګانې لرو پلیټفارم کې او لینک به خیر زه شیر کړم او کورسونه هم موږ په ulearna.com کې لرو فریلانسنګ باره کې. خیر نو کولی شي چې فریلانسنګ وکړي او انټرنیټ لار نه پیسې وګټي. موشن ګرافیک ډیزاینر او ښې پیسې ګټلی شي. میاشتې چې لږ لږ کار وکړي او لږ نوم پیدا کړي، 2-3 میاشتې پیدا کوي، 1000 1,500 $2,000 خو ډېر په اسانۍ سره پیدا کوي موشن ګرافیک ډیزاینر. او که دا مخکې لاړ شي 3D ډیزاینر شي، 3D ډیزایننګ کې چې کوم بخشونه ما درته ویلې هغه زده کړي. او وبخښئ 3D ډیزایننګ سافټویر نومونه پاتې شول چې هغه آرکیټیکچر دپاره یعنې ساختماني انجینر دپاره 3D ماکس او ریویټ او دا سافټویر نه ډېر استفاده کېږي. او انیمیشنز دپاره خصوصا کمرشلز اعلاناتو دپاره سینما 4D زیات استفاده کېږي. 3D ماکس هم خلک استفاده کوي. او کارټونز جوړول دپاره بلنډر، مایا دا سافټویر دی چې استفاده کېږي. بیا دا هر سافټویر خپل ځان نه بیل پلګین لري چې هغې طریقې سره کولی شي چې دا کوم ډیزاین چې کړی دی دا داسې رښتیانو غوندې ښکاره شي، دروغ غوندې ښکاره نه شي کارټونش. نو دا ټول شیان په 3D کې شته دي. ښه په هر حال اوس راځو که څوک 3D ډیزاینر شي نو زه تاسو ته بعضې خلک داسې دروښیم چې زرهاو $ډالر په 3D ډیزایننګ کې دوی وګټله، په همدې افغانستان کې وګټلې. او کولی شي چې آنلاین طریقې نه دوی آنلاین پروجیکټ داسې اخلي چې د میاشتې $10,000 $15,000 ګټلی شي. بل داسې که د کار ډېر ښه وي او کوم پروډکشن چې بین المللي سطحه باندې کار کوي، کارټون جوړی، فلم جوړی، کولی شي هغوی ته اپلای وکړي، هغه د هغه کار ګوري چې د کار څنګه ده، بیرته یې کولی شي هماغه ځای نه دته ویزا د کار. او بله دا که د کار ډېر ښه وي، خپل ځان باندې مطمئن وي، کوم چې بین المللي پروډکشنز دي، مارول شو، یوبي سافټ شو چې ګیمونه خلک جوړوي، نو دې ته کولی شي خپل کار سیمپلز سینډ کړي په انټرنیټ لار نه، وښیي چې زه داسې مهارت لرم. کولی شي چې هغوی بیرته ورته ویزا ورولېږي. که قبول یې کړو، پوهېدل چې دا سړی تکړه ده، مخکې تللی شي. زه امیدواره یم چې ډېر داسې افغانان دي چې کولی شي په ډېر ښه طریقې سره ډیزایننګ زده کړي او یو ښه 3D ډیزاینر یا موشن ګرافیک ډیزاینر شي. نو هغوی کولی شي خپل کار سیمپلز ورولېږي، اپلای ورته وکړي. کله چې هغه نه انتخاب شول، ایمیل ورته کېږي او ویزا ورته ورسېنډ کېږي راغواړي کار دپاره. او ډېر په اسانۍ سره $50-60 تا ته به پې کوي. نو که اوس هم څوک فکر کوي چې ګرافیک ډیزایننګ یو ضایع د وخت ده، نو هغوی د یو ځل بیا فکر وکړي.